سمیولا میگوید قطعات کمپاین آنان را به زور در پیشاپیش خود حرکت میدادند تا از کمین طالبان در امان بمانند و همزمان تهدیدشان میکردند که اگر به عقب برگردند با یک مرمی از دنیا خلاصشان خواهند کرد. در اینجا همه اصول جنگ نقض شده بود و جنایات جنگی با عنوان راز پیروزی تلقی میشد. سمیولا از مشاهدات عینی خود میگوید اینکه آن قطعات حتی مردم را در بیلرها میانداختند و سپس از ارتفاعات به دره‌های عمیق رها میکردند. جنگ دوی نشکړه، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړو. ظلم خلک ډارول، خلک دومره ویره وتره نوز بل چې دومره په دنیا کې د هیڅ چانه نه ډورېدل، لکه د کمپاین چې ډورېدل. والدې دوی له یوازینی لامل دغه و چې دوی ظلم کوي، ظلم وکړ. خلکو نه تیګې ډاوه، شکنجه کوي، وایي دوی به دغه په بلرونو کې ډای کوي. بلار ته بیوی چې وسار به صدراب کا بس ډای وی کا کوړه بیړای کو چې په کوم ځکه بلار ته کې شو ولاته بدای کې تا کې د ظلمونه دوی کړته په خپل سترګو مل